پیر ذوالفقار صاحب لیکلي دي په امریکا کې یو سیندان سره میلاو شوم، سیندان انګریزو، هغه روژه نیوله. نو میاشت ما څو ورځې ونیسي؟ ویل پوره میاشت نیسم. داود علیه السلام به یو ورځ روژه یو ورځ به بوځه. الله نبی له صحابه راتله د الله نبي موږ ټول عمر روژې نیسو. الله نبي منع کړه نه، ښې روژې دا داود علیه السلام دی، یو ورځ روژه یو ورځ بوځه، یو ورځ روژه یو ورځ بوځه. دا روژې د داود علیه السلام دی، دا د هغه سنت دی. او مخکې مې ته ویل چې د الله نبي به دې مخکې روژه کې اکثره غونډه میاشت به یې نیوله، لږ یو څو ورځې به یې نه نیولې، هره میاشت به یې روژې نیولې. پیر ذوالفقار صاحب لیکلي دي په امریکا کې یو سیندان سره میلاو شوم، سیندان انګریزو، هغه روژه نیوله. نو میاشت ما څو ورځې ونیسي؟ ویل پوره میاشت نیسم. ویل زما ښځه هم پوره دیش روژې نیسي. په امریکا کې انګریز او مسلمان به یې لکه ګوره ته نسوار ټاکو زما څه خبرې مه کوه، ګوره زما روژه ده، ته زما نه خبرې زما دماغ کار نه کوي، ته به دري لیونی، پلار هم دې لیونی او ته هم لیونی، د نسوارو ټاکو په روژه کې ته لیونی. وایي زما ښځه هم روژې نیسي. وایي ولې؟ وایي موږ په دې باندې ریسرچ وکړو، موږ تحقیق وکړو. دا روژه د بدن لپاره مفیده ده. بدن کې رطوبت وي، لونوالی، بدن کې دا ټول خوراک یې ټول مر که نه، دې کې رطوبت ډېر وي، لونوالی، په دې په د بدن باندې بیا بیماریانې حملې کوي. که ده په تجربه پرې وکړه که نه، میاشتې ته په اوبو کې ټان که دا به وچېږي.